زموږ خلکو ډېر زیات ډپریسه دي. نو لاهور له زه رالمه، زه د کیل عبدالله سره یم، د یو عام کلي سره یم، مګر زه دا یم په لاهور کې خپل همت کوم. د لاهور ښار څخه زه نن ولاړ یم. همیشه به موږ دا لیدل چې د دوی کینډیډیټس په پنجاب کینډیډیټس به زموږ پر سیمه باندې راکلل. نن زه اولنی پښتون یم بلوچستان ته چې زه د لاهور څخه الیکشن لړوم. زما نوم مزمل کاکړ دی. زه د بلوچستان ډسټرکټ کیل عبدالله سره کلي حبیبزي سره زما تعلق دی. په 2011 کې زه لاهور له راغلی یم. د هغه بعد مسلسل دلته اکټیو اوسېدلی یم سټوډنټ پالیټکس کې، بیا پریکټیکل پالیټکس کې اوس راغلی یم. په ان ایکسرسایز کې چې ما وکتل کوم ټایم چې زه سټوډنټ ما ګریجویشن وکړ، د هغه بعد چې زه د حلقې له رالم کوم مسایل چې دلته ما ویل د ګیس د بجلۍ د په تېر 40 کال کې یوه تعلیمي اداره نه ده جوړه سوې. خلک ډېر زیات منشیات کوي. د هغې علاوه د صحت یوه داسې اداره نشته. نو هغه ټایم چې ما دا شان ویل د هغه سیم شان زما په علاقه کې و چې د هغه سامنه زموږ خپل خلک کوي. ما دا محسوس وکړو چې دغه علاقه او زموږ علاقه یا د بلوچستان هېڅ فرق نشته. نو زه زما ملګرو ته دا وایم چې کومه ایریا کې چې موږ ان ایکسرسایز چې ده دا داسې ده لکه د لاهور بلوچستان. د هغه ځای څخه موږ دا د الیکشن لړوو. زموږ چې کوم انتخابي نشان دی لاوډ سپیکر دی. د دې ځای څخه موږ د هغه علاقو دپاره اواز هم پورته کوو، په هغه علاقو کې یو مثبته کار هم کوو. نو زما د هغه د بلوچستان د خلکو سره د هغه ریکویسټ دی چې دوی دا مسایل چې کوم زموږ خلک یې سامنه کوي دا مسایل حل کېږي، چې دوی لږ همت وکړي. که زه د لاهور څخه د بلاول په مقابله کې درېدی شم، د عطا تارړ په مقابله کې درېدی شم، نو بلوچستان هر ځوان یا د پاټا هر ځوان مین سټریم پالیټکس ته راکلی سي. دوی د خپل علاقې د خپلو خلکو اواز جوړېدی سي.